پښتانه بني اسرائیل نه دي. په 19 میلادي پیړۍ کې د هند د مغلو یو لودي سردار خان جهان په امر لیکل شوی تاریخ په لومړي ځل د پښتنو د یهودي کېدو خبره واچوله. دا معلومات ورپسې نورو هم کاپي کړل. ورو په خپله پښتنو هم په دې باور وکړو چې دوی د بني اسرائیل هغه لسو ورکو قبیلو نه دي چې د خپلې خاورې نه یې کډه کړې وه. اوس ساینس دا خبره ثابته کړه چې د پښتنو او د یهودانو په خپلو کې هیڅ نسلي رشته نشته. د دې لپاره لومړی د پښتنو او د یهودانو د ډي این ای څېړنه د بریتاني پروفیسر په 2008 او 2009 کې وکړه. په 2010 کې د هندوستان د منبع د امیونو هیماتولوژي د ملي انسټیټیوټ د ارسي علومو ماهري شهنازاله د اتر پردیش ایالت په ملیح آباد کې چې پښتانه پکې اوسیږي د اپریدو د وینو سامپلونه واخیستل. اپریدي د خپل تبر نه بهر واده نه کوي او ځکه د دوی د وینې سامپل مناسب وګڼل شو. دای په حیفا کې د اسرائیلو د ټیکنالوژي په انسټیټیوټ کې د ساينس پوهانو په مرسته د یهودانو د سامپلونو سره پرتله کړل. د دې دواړو نتیجې منفي وې. د لکهنیو پونتون یو استاد نورس اپریدي هم دا ډول څېړنې وکړې خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. وروستۍ ساینسي څېړنې د امریکا د حکومت د وراثتي شورا د ادارې لخوا په 2012 کې وشوې. دوی د افغانستان او پاکستان د څو پښتنو د وینو نمونې واخیستې او هغه په ډیرو پرمخ تللیو لیبارټرو کې معاینه کړل. د 2012 د مارچ پر 2 د ادارې اعلان وکړ چې اوسني افغانان د 500 کالو راهیسې په خپل سیمه کې اوسیږي او د بلې سیمې نه دي راغلي. لیکواله صفیه حلیم. سرچینې: یو د نثار احمد سمد لیکنه په لرو بر ویب پاڼې کې 9 د اگست 2013 او ګارډین اخبار 1 جنوري 2010 لندن انګلستان. اتګ ویکیپیډیا ویب پاڼه د پښتنو منش. 9 د امریکا د وراثتي شورا ویب پاڼه د 2012 د مارچ 2 د خپرېدو نیټه 2 سپتمبر 2013. لمو وغایر واد